د کندوز عامې روغتیا مسؤل وایي د کوچني اختر په تیرو څو ورځو کې د ترافیکي پیښو له امله 340 تنه ټپیان شوي او 4 تنه نور مړه شوي دي. د مسؤلینو په خبره دا ټپیان اوس مهال د دغه ولایت په حوزوي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. بعضی‌هایشان مشکلشان کم بوده، اونا مرخص شدن از شفاخانه و از جمله 334 نفر متاسفانه 4 نفر فوتی داریم و متبقیشان تحت درمان قرار داره که انشاءالله وضعیت صحیشان حال فعلا قناعت بخش است. که زیادترین حادثات که مراجعه کرده بودن ضربه که دیده بودن زیادتر واقعیتش سر بود، اطراف بود که از قبیل گردن، کمر و دست و پاها بود. په ورته مهال بیا د پیښې ټپیان او پیوازان د حوزوي روغتون له روغتیا پالانو مننه کوي چې د ټپیانو د درملنې په برخه کې نه ستړي کیدونکي هڅې کوي. در مسیر را یک تصادف کردیم، 6 نفر بودیم، دیگه کل ما را آوردن در شفاخانه. خب مراقبت کردن تا فعلا نه، دیگه خوش هستیم ازشان. الحمدلله علی صحتشان بسیار خوب هستند. دکتر صاحبان فضل خدا بسیار تداوی خوب کردن و همیشه هر دقیقه هر ساعت میامن در یارا میبینن و پرسانشان میکنن و دوایشان نوشته میکنن. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان اسلامي امارت له لوري په هیواد کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي او د ملکي وګړو د تلفاتو په موخه یوه طرحه تصویب کړې وه څو د دغه طرحې په پلي کېدو سره په هیواد کې د ترافیکي پیښو کچه راکمه کړي.